علماء کرام لیکي یو ځل حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په خپل کور کې په ژړا باندې دعا غوښتله. صدیق اکبر صاحب د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په شان کې ذره بره وړه نه وړه بې ادبي هم نشو برداشت کولی چې بل چا به کوله. داسې د نبی علیہ السلام محبت دې سینې ته ښکته شوی و. نو د صدیق صاحب پلار د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په شان کې څه نازیبه الفاظ ویلې چې خپله غصه کنټرول کړي. خپل پلار ته ډېر قوي سپېړه ورکړه. کله چې رسول الله مبارک د دنیا نه لاړه نو د مدینې منورې د اطرافو بعضې قبایل د دین اسلام نه واوړېدل. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الأولين والآخرين شفيع المذنبين وخاتم النبيين والمرسلين إلى يوم الدين رسول الرحمة ونبي السلام وإمام الهدى محمد المصطفى والمجتبى وعلى آله وأصحابه شموس الفضل وعلام الهدى وعلى من اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم وسلك مسلكهم وترسم خطواهم من الأئمة المجتهدين والمفسرين والمحققين والعلماء الربانيين والمجاهدين المخلصين إلى يوم الفصل والحساب والجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دروخان لا طول قدر من والو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دا د یو ځل بیا زه عبدالاحد خاکسار ستاسو په درانه خدمت کې یم. نننۍ خپرونه د صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه په هغې بعضې مواردو کې چې تابعداري د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سره کړې او خپله مینه یې ښکاره کړې. علماء کرام لیکي یو ځل حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په خپل کور کې په ژړا باندې دعا غوښتله. کله چې فارغ شه د کور اهل بیت هغه ترې نه پوښتنه کوي څه وجه ده چې جړلې دي. صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه ورته فرمایي ما سره څه مال دی هغه زه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې پیش کول غواړم. نو اهل بیت ورته وایي دې کې د جړا څه خبره ده نو خو ویې سورې که. صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ جواب ورکوي نه مال ورکوم خو جړا یوې خبرې باندې راځي ځکه چې زمال ورکوم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام لاس مبارک بخکته وي زما به پورته وي. نو دا زما ایمان نه مني چې زما د محبوب لاس د ښکته وي او زما لاس د پورته وي. جاړم په دې کاش چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په خپله په زړه کې الله تعالی دا خبره واچي او زما دا مال خپل مال غوندې استعمال کړي. اگر چې دا بے ادبی نه ده خو ما ته بے ادبي ښکاري نو زه نه غواړم چې دا زما خپل په فکر دا وړه بے ادبي زه وکړم.
هغه دعا د صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه قبول شوی و. نبی پاک صلی الله علیه وسلم به فرمایل د صدیق سے په ملګرتیا کې او محدثین کرام هم روایات ذکر کړي دي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام به د ابوبکر مال د خپل مال غوندې خرج کاوه. او حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا بشک په خلکو کې د ټول نه لوی محسن د خدمت او مال په اعتبار سره ابوبکر دی. دا سه کامله تابعداري او کامله مینه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره چې مال ورته خپل ورکي خو مگر پاغي کې یو نوعه بے ادبی ورته ښکاری چې د محبوب علیه الصلاۃ والسلام لاس مبارک کته راځي او د پورته راځي دا هم د محبوب په شان کې نشي برداشت کولای. نو ستا چې د خپل محبوب سره مینه وي یا د چا سره د مینه وي نو دومره بې ادبي به د هغې شان کې هم نه کوې. یو ځلې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حرم مبارک کې تشریف فرماو. کفار راتاو شل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته تکلیف رسول شروع کړل. یو کافر بیرون اوته صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ اولید ورتوای تدلته بیغمه ګرځي ستا دوست باندې تکلیف ده هغه ته کفارو تکلیف رسولې ده. پمنډه مسجد ته را داخل شو او په مجمع د خلکو کې ورننه وته وی فرمایل اتقتلون رجلا یقول ربي الله ایا تاسو هغه سو قتل کول غواړئ چې هغه دا وایي چې زما رب الله ده؟ د دنیا رسو ګناه ده. کافرانو په دې خبره باندې ډېر سخت درد اومنته. نبی پاک صلی الله علیه وسلم پرې خود د صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ پس راتاو شول وهل شروع کړل. روایاتو کې راځي صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ صرف په خپل ژبه مبارک دومره وویلې تبارک یا ذا الجلال والاکرام. کفار دې سره دومره اوه چې مبارک بیهوش شه. د دې د قبیله څخه خلک راغلل د صدیق اکبر صاحب د قبیله مبارک راوچت ک کور ته راوړ. ډېر وخت بیهوش او په هوش کې نو راغله. شپه تېره شوه چې کله په هوش کې راغی نو خپل مور بیبي نه پوښتنه کوي او مور د دنه پوښتنه کوي. اول ورته زویا حال دې څنګه دی او څه خوراک کوي چې زه درته تیار کم. بعضې روایاتو کې راځي تیاره کړې ورته تیار. هغې وخت کې صدیق اکبر صاحب د خپل مور نه پوښتنه کوي مورې خوراک نه مخکې ما ته دا ووایه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په کوم حال کې دی. هغې ورته ویل زویه ستا خپل څه حال دی جسم د زخمی زخمی دی اوس هم تپوس کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حال. صدیق اکبر صاحب قسم وکړه چې کومې پورې ما ته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام حال نه معلوم شوی زه به خوراک ونه کم. مور مجبوره شوه پوښتنه کوي بچیا. مور خو مشفقه ای وای بچیا چیرته لاړ شم پوښتنه چیرته وکم؟ سیدنا صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ ورته د ام جمیل نوم اوښود. وی فرمایل هغې ته لاړه شه هغه به درته ووایي. د هغې نه چې پوښتنه وکړی شه هغې ورته ویل چې دار ارقم کې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک موجود دی. کله چې د نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک معلوماتو شه
صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خپل والدې سره دار ارقم ته ورسېد. روایاتو کې راځي کله چې صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ دار ارقم ته ورسېد نو صدیق اکبر کیفیت لیدلو سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر خپل ک دین با ټول صحابه کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین صدیق اکبر خپل ک دای دغه عشق حال ده پزان باندې نه خود محبوب تکلیف نشم برداشت کوله کما ته تکلیف وی خیر ده خو چې محبوب ته می تکلیف نه او دا د مینی ترجمه ده د مینی ترجمه دا نه چې ستا خوخه هغه کار بکیږي د مینی ترجمه دا ده د مینی ترجمه دا ده چې په ځان به تکلیف تیروي د ځان تکلیف به ښه ګڼې په نسبت د دې سره چې ستا محبوب ته تکلیف میلاویږي. کوشش په دې دا وي چې هغې ته د تکلیف هغه فکر هم ملاو نشي معنوي تکلیف هم ورته ملاو نشي. د نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک هر یو صحابي هغه ځان ته ملغلره ده خو صدیق صاحب پکې ځان ته مرتبه لري. ځکه علماء لیکي که د ټولې دنیا ایمان په ترازو کې یو طرف ته واچولی شي او د صدیق صاحب بل طرف ته واچولی شي دا به ترې درنه وي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله د مرض الوفات په حالت کې وو حضرت ابو بکر به د منځ امامت کاوه. یو ځل جمع ته مخکې شوی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف راوړه. حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ زر وروسته شه د منځ نه چې کله فارغ شول نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل اے ابو بکر ما خپل ته حکم کړو چې ته مونږ ورکا نو تا ته په خپل ځای د ادریدو نه کوم څیز داسې معنی شي چې ته شاته شوې ولې عرض وکړه یا رسول الله د ابو قحافه زوی د دې لایق نه دی خپل پلار نوم یې واغسته چې د دې زوی د دې لایق نه دی چې د رسول الله مبارک نه وړاندې شي او مونځ ورکي. بلا واقع کې راځي کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا نه پرده فرمایله په صحابه کرامو باندې د غم غر را چپه شه. دومره غټ غمو چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ غوند جلیل القدر صحابي لاس کی توره را واخستله ودرېده. دا وایي چا کویل چې نبی علیہ السلام وفات شوی دی د هغې سر به قلم کم. کله چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته معلومات شو نو صدیق صاحب راغی تشریف راوړه. امام بخاری رحمه الله نقل کوي ابو بکر راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مخ مبارک نه صادر لري ک په تندي باندې خپل ک وی ویلې پتا سو دې زما مور او پلار قربان شي یا رسول الله تاسو ژوند هم پاکیزه تیر کړو په ژوند هم ښایسته ښکارېدلی او د مرګ نه بعد هم ښایسته ښکارئ. راښکته شه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ښکل که مگر حوصله د لاسه ور نه کړه. راغی مسجد ته صحابه کرامو ته وایي چا چې د محمد صلی الله علیه وسلم عبادت کاوه واورئ محمد صلی الله علیه وسلم وفات شه او چا چې د الله تعالی عبادت کړی دی هغه به همیشه ژوندی وي الله وفات کیږي نه. عمر صاحب وایي دا خبرې زما په دې زړه داسې ولګېدلې ما ویل که دا آیت اوس راغی. صدیق صاحب ډېر موقع شناسه انسان و
دومره هوښیار سړی کله چې د بعضې قراین نور ته دا معلومه شوه چې نبی علیه صلات وسلام زموږ نه جدا کیږي وفات کیږي ډېر خفه و. سوره نصر چې کله راغی اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا صحابه کرام خوشاله شول چې د الله مرسته راغی او خلق به ډلې ډلې راننوځي د اسلام په دین کې. مگر صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ زړه خفه و د مسجد په یو کونج کې ناستو جړلې. صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین هغه ویلې چې خلک بدلې ډلې په اسلام کې داخليږي. نو اے صدیقه ته ولې خفه دا پیغام خود خوشحالي دی. وی فرمایل او زه په دې پوهېږم خو لیکن دا وورئ اے صحابو کله چې یو کار مکمل شه نو بیا کمی پکې راځي او کمی دا ده چې محبوب به هم خپل محبوب حقیقي سره ملاویږي. زه د جدایي په تصور کې ناست یم او ژاړم. معلومیږي دا چې رسول الله مبارک د دنیا نه تشریف وړي. رسول الله مبارک د دنیا نه تشریف وړي نو ځکه زه په دې باندې خفه یم. دا هغه د اجتهاد قوه وه. کله چې د فتح مکې په ورځ حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه خپل والد د حضرت ابو قحافه ایمان راوړل ولیدل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډیر زیات خوشاله شه ورته وی صدیقه مبارک شه پلار د ایمان قبول کا. اوس بیرته صدیق صاحب جواب کوي قربان یا رسول الله په دې خوشاله یم خو زه به د دینم ډېر په دې خوشاله شوی وی چې ستاسو کاکا حضرت ابو طالب صاحب ایمان راوړی وی. قسم دی زه به د دې نه زیات په هغې باندې خوشاله شوی وی. زه به د دې نه زیات په هغې باندې خوشاله شوی وی. الاصابه دا واقعا نقل کئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ په عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دمرا کمال حاصل کړو چې بیا با صدیق اکبر صاحب د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په شان کې ذره بره وړه نه وړه بې ادبي هم نشو برداشت کوله چې بل چا به کوله. داسې د نبی علیہ السلام محبت دې سینې ته ښکته شوی و. واقعاتو کې راځي یو ځل د هم ناستو د پلار هم ناستو. نو د صدیق سے پلار د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په شان کې سنازیب الفاظ ویلې. ابو بکر رضی الله تعالی عنہ خپل غصه کنټرول نکړای شو. خپل د مینې نه دومره مجبوره چې نه شو کولای چې خپل غصه کنټرول کی. نو خپل پلار له خپل پلار ته ډېر قوي سپېړه ورکړه چې بیا زما د محبوب په شان کې داسې نازیبه الفاظو نه وایي. نو د رسول الله مبارک مینه ورته د پلار د مینې نه ډېره نږدې وه. یو ځل ابو جهل د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په شان کې څه ګستاخي وکړه. ابو بکر رضی الله تعالی عنہ د زمری غونډې आवाज وکړ د ګریوان یې ونیو ورته وایي کورشه لاړ شه د لات او د منات شرمګاه وسټه زما محبوب پسې خبرې مه کوه.
علماء لیکي دا د دې خبرې ثبوت دی، دا د دې خبرې ثبوت دی چې د صدیق صاحب په زړه کې د رسول الله مبارک د پاره ډېره زیاته مینه وه. کله چې رسول الله مبارک د دنیا نه لاړه نو د مدینې منورې د اطرافو بعضې قبایل د دین اسلام نه واوړېدل. سیاسی حالات کړکېچن شول. د اکثر صحابه کرام رائے دا وه چې لشکر اسامه واپس غواړي کوم چې نبی علیه الصلاة والسلام لیږلی و. نبی علیه الصلاة والسلام د قیصر روم په مقابله کې اسامه صاحب لیږلی و، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمایل دا منم صحابو چې موږ به کم یو، هغه لشکر اسامه چې راوغواړو موږ به زیات شو، دلته د دې نږدې خلکو دفاع به وکړو، ولیکن یاد لرئ کم لښکر چې رسول الله مبارک لیږلی هغه زه بیرته نشم را واپس کولی، دا زما طبیعت نه مني. او بیا وی اگر که ماته دا یقینم ورسیږي چې موږ دومره کمزوري شو چې سپي به زموږ د خپې نه منکش کاږي، غوښې به راته وخوري، خو لیکن بیا هم زه نشم کولی چې د محبوب صلی الله علیه وسلم مبارک لیکل شوی لښکر بیرته راوغواړم. هماغه وه چې الله تعالی د ده په کلک عزم باندې د دشمنانو حوصلې ماتې کړلې، سیاسي حالات بدل شول، نو علماوی عشق یو ځل بیا وګټله. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د خپل وفات نه یو څو ساعته مخکې عایشې بی بی ته وایي د نبی علیه السلام وفات په کوم ورځ باندې شوی و او په څو کالیو کې شوی و. مقصد دا چې په کوم ورځ باندې نبی علیه السلام وفات ته چې په هغه ورځ باندې ما ته الله مرګ راولي، او چې څو جامو کې رسول الله مبارک د دنیا نه تللی چې دومره جامه زما په تنم وي چې د نبی علیه الصلاة والسلام موافقت مې نصیب شي. په حیات کې خو خپل شکل د نبی علیه الصلاة والسلام د شکل مبارک جوړ کړی، مگر په مرګ کې هم دا غوښتنه ده، په مرګ چې زما مرګ هم د رسول الله مبارک په طریقې باندې شي. شواهد النبوه هغه لیکلي کله چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وفات کېده نو وصیت یې وکړ چې کله زما جنازه تیاره شي نو د روضه اقدس دروازې ته ما ویسی، د نبی علیہ السلام روضه مبارکې ته مې ویسی، هلته مې بیا کېدی. که دروازه وازه شوه دننه مې دفن کوي، که دروازه وازه نه شو نو جنت البقیع کې مې دفن کوي. کله چې صدیق صاحب وفات شي جنازه یې وړل دروازې مخه کې کېښود د روضه اقدس د رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو علما لیکي قلف واز شه، دروازه م وازه شوه او یو آواز چې ټولو صحابه کرام واورېده هغه دا و چې یو دوست بل دوست طرف ته راولی. صدیق اکبر صاحب د نبی علیه الصلاة والسلام سره یو ځای روضه اطهر کې دفن که. الله دې ورته په قبر د انوارو بارانو کې عزتمندو. مقصد مو داو راځئ د خپل محبوب علیه الصلاة والسلام پوره مکمل تابعداري وکړو، د هغې د ژوند نقشه مکمل مطالعه کړو، هغسې اخلاق کریمه، اخلاق حسنه، هغه اخلاق چې مبارک مونږ ته ښودلي په هغې باندې عمل وکړو. که زمونږه په کورنۍ کې وي، که زمونږه په بیرون پلوالۍ کې وي، حلم ډېر ښه شی ده، صبر استقامت دا ډېر ښه شی ده. کوشش کوئ بې حوصلې کېږي مه. مور او پلار د بچو سره حوصله، بچی د مور او پلار سره حوصله، کشران د مشرانو سره او مشران د کشرانو سره. باید چې مشران ډېره حوصله ولري،
او کشر خو غلطي اسیم کوي پای چې د کشر سره مشر ډیره حوصله وکي. مونږ تاسو درې کې یو متل هم لرو، رضا لخچیدن کلانا بخشیدن. واړه به غلطۍ کوي، مشران به بخي. مشران دې دا تصور نه کوي چې زه غلطي کوم، زه غلطي نه کوم دا کشر به ولې کوي. نه، ستا خو عقل پوخ دی، ستا خو عمر پوخ دی، ستا په وجود باندې خو نه د ځوانۍ نیشه شته دی او نه د خواهشاتو نیشه شته دی او نه د دنیا څه نیشه شته. بس تسبیح دې پیدا کړي الله الله کې، دغه ذکر چې مکې نو دام ستا دپاره ډېره ده. د ځوانانو سره ګزاره، د خپلو بچو سره ګزاره، مور او پلار ټولو ته دا پکار دی. خپل کورونه الله مکه الله دې نه کي، الله دې هغه ورځ نه راولي خپل کورونه م خرابوئ. کورونه کې حوصله، دا ستا بچی چې تا ته ورسره ګزاره وکړي دا به د دې نه ډېره ښایي چې سبا ته د خبره جرګې ته وځي او سبا ته مشران راځي په منځ کې کښېني خبرې کوي او بیا تا ته مو چې ګزاره کوه، زوی ته دې مو ګزاره کوه. د دې نه به دا خبره ښایي چې خپلو کې مور او پلار، بچي، والدین ټول خپلو کې یو بل سره ګزاره وکړي. کور مو جنت کوي. علماوی کور یادیږي او کله ګرانه دی کو یو زور پې راځي ګور تې نه جوړیږي. باقي مو په الله سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.